بحر د علم سمسور کړی جهان د علم بحر د علم بحر ستر امام ابو حنیفه ستر د عرفان ستر امام ابو حنیفه ستر د علم بحر بحر د علم سمسور کړی تعلیم الاسلام رادیو. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محترم ورونو، او کبابدا په فقه کې د یو شی پوښتنه ځینې وسوه: تفتح وسالك الوادي سمعت له دويا وجهارة بالكلام. چې د فقهي مسئلې پوښتنه به ځینې وسوه، شروع بسو او داسې به بهیدی لکه لوی نهر شیله، او تا به د ده څخه شدید آواز او لوړې خبرې اورېدلې. سبحان الله. هغه وخت چې خبرو ته به ضرورت نو، پټه خوله او خاموش به، مګر کم وخت چې به پوښتنه ځینې وسوه او دا اراده به وکړه چې خلقو ته دین او علم وروښي، نو بیا به نهر و یتدفق، جوشیدی به، بهیدی به. امام اعظم رحمه الله پر دغه عظیم علم سربیره د دون عقل خاوند و چې اندازه یې نسم درښولی. خو د ده رحمه الله د عقل د اندازه کولو دپاره به د علي ابن عاصم رحمه الله قول درته رانقل کړم. علي ابن عاصم رحمه الله وایي که د امام ابو حنیفه رحمه الله عقل د ټوله مځکې د اهل د عقل سره وتلل سي، د امام صاحب عقل به تر دروند سي. هو په دې خبره کې به مبالغه وي، خدا پر یوه عجبه تقدیر اندازهګیري دلالت کوي، پر یوه لوی عظیم انبهار دلالت کوي. هغو کسانو چې د امام ابو حنیفه رحمه الله سره ګډ ژوند درلودی، د ده علم، فضل او تقوا یې څونه لوړه بلل. نو ځکه یزید ابن هارون رحمه الله وایي: ادرکت الناس فما رأيت اعقل ولا افضل ولا اورع من ابي حنیفه. یزید ابن هارون رحمه الله چې په خپله یو جلیل القدر امام دی، هغه وایي خلق مې ډیر لیدلی دي، خو تر ابو حنیفه مې نه عاقل، نه افضل او نه متقی لیدلی دي. عبدالله ابن داود چې د امت مسلمه د لوی علماو څخه دی وایي: یجب على اهل الاسلام ان يدعوا الله لابي حنیفه في صلواتهم فقد حفظ عليهم السنن والفقه. یعنی پر ټوله اهل اسلام دا واجب ده چې ابو حنیفه رحمه الله ته په خپلو لمنځو کې دعا وکړي، ځکه ده رحمه الله و دوی ته سنن او فقه ور وساتل. نو موږ وایو: رحمك الله یا ابا حنیفه وتقبلك عنده في عليين وجزاك الله عنا وعن المسلمين خير ما جزيت عالم عن امته. ورونو سره له دغه چې دغه ټول اقوال د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله پر اجلال دلالت کوي چې د سلف صالح په مابین کې د څونه لوړ او عظیم مقام خاوند و، مګر بیا هم هلته داسې غوره او اخیار کسان سته. د مخه تر دې چې ابو حنیفه رحمه الله دې وپېژني، پر ابو حنیفه رحمه الله یې د ښه او اصلاح په خاطر طعن ویلی دي. خو کم وخت چې حقیقت ور معلوم سو، د خپلو اقوالو څخه یې رجوع وکړه او د ابو حنیفه رحمه الله قدر یې وپېژندی او د ده په باره کې خپل فکر صحیح او اصلاح کړي. چې د هغې جملې څخه یو هم امام اوزاعي رحمه الله دی. امام اوزاعي چې د ائمه اعلام څخه دی، د اسلام د لویو فقهاو څخه دی، د مذهب د خاوندانو څخه دی او د شام فقیه و. د امام ابو حنیفه رحمه الله معاصر و، یعنی دواړو په یوه عصر کې ژوند کاوه.
خو د امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کې داسې خبرې ورسېدلې وې چې د ده رحمه الله نه وې خوښ. نو کم وخت چې امام اوزاعي د امام عبدالله ابن مبارک رحمه الله سره ولیدل نو یې ورته وویل دغه مبتدع بدعتي چې په کوپه کې پیدا سوی دی او اسم کنیه ابو حنیفه دی دا څوک دی؟ عبدالله ابن مبارک رحمه الله ته چې د امام ابو حنیفه رحمه الله علم او فقه ور معلوم و نو یې د امام اوزاعي رحمه الله د پوښتنې جواب فورا نه کوي ورن. او دا خو درته معلومه ده چې امام ابن مبارک د هغو کسانو څخه دی چې د امام ابو حنیفه رحمه الله علمي مقام یې ډېر لوړ باله او ډېر یې خوښ. نو پس له لږه وخته عبدالله ابن مبارک ډېر ژور فقهي مسائل بیانول او په هغو کې داسې فتواوې بیانولې چې د امام اوزاعي رحمه الله ډېرې خوښېدې. تر څو چې پوښتنه یې وکړه ویل د دغه فتواو خاوند څوک دی؟ عبدالله ابن مبارک ویل یو شیخ دی چې په عراق کې ورسره مخامخ سوم. امام اوزاعي ویل هذا نبیل من المشایخ اذهب فاستكثر منه. دا سړی په مشایخو کې نجیب فاضل او د لوړ مقام خاوند دی، ولاړ شه او ډېر دغسې مسایل ځینې زده کړه. ابن مبارک رحمه الله ورته وویل دا ابو حنیفه دی. د الله عز وجل اراده داسې وه چې په وروسته کې بیا امام اوزاعي د امام ابو حنیفه رحمه الله سره ملاقي او یو ځای سي ورسره وویني او په دغه ملاقات کې امام اوزاعي د امام ابو حنیفه په علم او فقه پوه او خبر سو او بیا په وروسته کې امام اوزاعي و امام عبدالله ابن مبارک ته وویل د سړي په ډېر علم او پراخه عقل مې غبطه وسوه او د الله عز وجل څخه د پخواني ګمان په خاطر د مغفرت غوښتنه کوم. زه په ښکاره غلطیا کې وم، د دغه سړي ملګرتیا مه پرېږده. دی د هغه څخه مخالف و چې ماته را رسېدلي وه. وکیع رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کې وایي كان ابو حنیفة والله عظيم الأمانة وكان الله في قلبه جليلا كبيرا عظيما وكان يؤثر رضا ربه على كل شيء ولو أخذته السيوف في الله لاحتمل. يعني فوالله ابو حنیفه د عظیم امانت خاوند و. الله عز وجل د په زړه کې جلیل کبیر او عظیم و. د الله عز وجل رضا یې تر هر شي د مخه کول او اختیارول. که د الله عز وجل په لار کې په تورو وهل کېدلی د هغو تحمل یې کاوه خو د الهي شریعت څخه نه اوښتي. څرنګه چې امام صاحب پر حق ټینګ او ثابت ولاړ و د ده رحمه الله دغه موقف د قضا په نه قبلولو کې دی رحمه الله ووهلو او بندي کولو ته واچاوه خو د ده ثابت ایمان او راسخې عقیدې بند او وهل قبول کړه نه قضا. امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه د مروت او مړانې خاوند و. د الله عز وجل څخه ډېر بیرېدی. دا یې نه قبلول چې دین یې په دنیا بدل سي. نو ځکه د ده رحمه الله مذهب دا دی هر هغه قاضي چې د قضا د لارې رشوت قبلوي هیڅکله د قضا وړ او لایق نه دی. امام صاحب وایي هر قاضي که رشوت واخیستی هغه معزوله دی که څه هم امام نکی معزوله. امام ابو حنیفه رحمه الله دین او دنیا دواړه سره یو ځای کړي وه. د غنا او پراخه مال ترڅنګ عالم فقیه مجتهد او امام خو پر دې ټولو سربیره متقي فرهیزګاره عفیف او پاک. امام صاحب د ټولو هغه کسانو دپاره چې د ده پر شاوخوا وه په عبادت او استقامت کې قدوه او رهنما و. دا څونه ښایسته خبره ده چې علم د عمل سره یو ځای سي. امام ابو حنیفه رحمه الله د هغو خلقو څخه و چې خپل ځان یې د هغو اعماله پابنده او ملازم ګرځولی و کم چې د ده څخه د ده علم او دین غوښته. نو ځکه امام ابو حنیفه رحمه الله وایي رأيت المعاصي نزالا فتركتها مروءة فصارت ديانة. ګناهونه مې ذلت او کښتوالی ولیدي د مروت او مړانې په خاطر مې پرېښول نو هغه دیانت
تقوا او دینداري وګرځېده. که د امام ابو حنیفه رحمه الله د تقوا ورع او عبادت په باره کې خبرې وکړو په هغه کې به عجایب ووینو. د امام صاحب د تقوا او عبادت په باره کې ډېر داسې روایتونه شته چې نن ورځ موږ ته زموږ د کاهلۍ عشرت پرستۍ په خاطر د دغسې خبرو منل مشکل ښکاري. هغه دا چې امام ابو حنیفه رحمه الله 40 کاله د ماخوستن په اوداسه د سهار لمونځ ادا کړی. ورونو که فرضاً په دغه خبره کې مبالغه هم وي خو موږ ته په یقین سره دا را معلومه وي چې امام صاحب سربیره پر دی چې عالم فقیه او مجتهد امام و د عبادت او تقوا خاوند هم و. هو دا ممکنه ده چې انسان دې په یوه کار یا یوه شي کې ولوړې درجې ته ورسیږي مګر دا چې په علم کې د لوړ بارزه شخصیت او مجتهد امام وي خو په عین وخت کې دې په ورع تقوا او عبادت کې هم بارزه او لوړ شخصیت وي. دا کار غیر عادي صبر، قوي اراده، ټینګ او قوي عزم ته ضرورت لري. نو ځکه هغه جلیل القدر فقیه یحیی ابن سعید القطان وایي كنت والله اذا نظرت الى ابي حنيفه عرفت في وجهه انه يتقي الله عز وجل. فوالله ما چې به ابو حنیفه ته وکتل د ده په مخ کې به مې ولیدل چې دی د الله عز وجل څخه بیریږي، د ده په مخ کې به مې تقوا ولیدل. یو څوک به وایي چې انسان څنګه تقوا لیدلی سي، مګر هغو کسانو د الله عز وجل په نور سره لیدل کول، هغو داسې حس او حدس درلودی چې د تقوا علامې یې د انسان په مخ کې لیدلې. ورونو د امام اعظم رضی الله تعالی عنه په ژوند او د هغه په عبادت کې په واضحه او ښکاره ډول تقوا ځلېدل. نو ځکه حسن ابن محمد اللیثي رحمه الله وایي کوفې ته ورغلم، پوښتنه مې وکړه چې په کوفه کې تر ټولو خلقو ډېر عابد څوک دی؟ ابو حنیفه یې راوښو. امام ابو حنیفه رحمه الله ډېر عبادت کاوه، د شپې به ټوله شپه لمونځ، عبادت، تهجد، ژړا او توبه کول، په لمانځه، روژه، قیام اللیل، تلاوت القرآن، بې کومک او استعانت غوښتي. لکه د مخه چې مو درته وویل ځینې علما د امام ابو حنیفه رحمه الله د دغه وصف په باره کې وایي چې امام ابو حنیفه رحمه الله د شپې بالکل نه بیدېدی. مثلا یحیی ابن ایوب الذاهل وایي امام ابو حنیفه رحمه الله د شپې نه بیدېدی. ورونو امام ابو حنیفه رحمه الله د ډېر لمانځه په خاطر وتد وبلل سو. وتد یعنی موژی، د ډېر اوږده لمانځه په خاطر لکه د مسجد په مځکه کې چې موژی ټک وهل سوی وي نو وده ته وتد وایي. ابو عاصم النبیل رحمه الله وایي ابو حنیفه وتد بلل کېدی. امام سفیان ابن عیینه رحمه الله کم وخت چې ابو حنیفه رحمه الله د کعبې شریفې سره عبادت کوونکی او لمونځ کوونکی لیدی نو یې وویل ما قدم مکه رجل في وقتنا اکثر صلاة من ابي حنیفه. یعنی زموږ په زمانه کې مکې مکرمې ته داسې سړی نه دی راغلی چې تر ابو حنیفه دې ډېر لمونځ کوي. ابو مذیع رحمه الله د ابو حنیفه او سفیان په باره کې وایي زه په مکه مکرمه کې وم فما دخلت في الطواف في ساعة من ساعات الليل إلا رأيت أبا حنيفة وسفيان في الطواف. يعني د شپې په هیڅ وخت کې د وختو و طواف ته نه مو داخل سوی مګر ابو حنیفه او سفیان به مې په طواف کې لیدل. تاسو دغه خلقو ته وګورئ، علم د الله عز وجل د عبادت څخه نه مشغولول. او امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله یو د هغو څلورو کسانو څخه دی چې دننه په کعبه شریفه کې قرآن مجید ختم کړی دی چې هغه څلور امیر المؤمنین عثمان ابن عفان، جلیل القدر صحابي تمیم الداري، عظیم تابعي سعید ابن جبیر او امام اعظم ابو حنیفه النعمان رضی الله تعالی عنهم اجمعین دی. امام ابو حنیفه رحمه الله د الله عز وجل څخه ډیر بیریدی. خارجه وایي د امام ابو حنیفه رحمه الله سره می د ده په مسجد کې د ماخوستن لمونځ ادا کړ. څرنګه چې ما غوښته د یوې مسئلې په باره کې په داسې وخت کې پوښتنه ځینې وکړم چې څوک مې ونه ویني
ځکه ما یوه خاصه پوښتنه درلوده. نو هلته ګوښه په انتظار کښېنستم. خلق د مسجد څخه کرار وتل تر څو ټوله خلق ووتل. امام صاحب نو خبر چې زه په مسجد کې یم. خارجه وایي امام ابو حنیفه رحمه الله ما ته نسو متوجه او نفلي لمانځه ته ولاړ سو او په قرات ویلو یې شروع وکړه تر څو چې د الله عز وجل ودغه قول ته ورسېدی فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. خارجه وایي دغه آیات شریف ته تکراراوه فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. خارجه وایي زه دالته په مسجد کې په انتظار ورته کښېنستم د فارغه کېدو انتظار باسم خو امام صاحب دغه آیات شریف تکرارا وایي تر څو چې مؤذن د سهار د لمانځه دپاره اذان وکړي. ورونو امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه په کتاب الله قرآن مجید کې دغسې تأمل کاوه او دغسې په متاثره کېدی. په یوه آیات یې تر سهاره پورې شپه تېرول. یزید ابن الکمید رحمه الله چې د اخیارو او ډیرو ښو خلقو څخه دی د امام ابو حنیفه رحمه الله د حالاتو څخه د یوه حال روایت کوي او وایي كان ابو حنیفه شدید الخوف من الله. وایي یوه شپه علي ابن الحسین المؤذن د ماخستن په لمانځه کې د الله عز وجل دغه قول ووایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. کم وخت چې لمونځ پای ته ورسېدی او خلق د مسجد څخه ووته و ابو حنیفه رحمه الله ته مې کتل چې ناست دی فکر وهي او په زوره ساه کاږي لکه هغه سړی چې ډېر ستړی وي. ابن الکمید رحمه الله وایي ما د ځان سره وویل چې زه به هم د مسجد څخه ووځم ځکه چې د امام زړه زما په وجود مشغوله نسی. نو وایي ووتم او څراغ مې د هلته په مسجد کې پرېښاوه زه ولاړم. شپه تېره سوه سهار مسجد ته راغلم که ګورم ابو حنیفه تر اوسه په مسجد کې دی خپله ږیره یې نیولې ده او وایي یا من یجزي بمثقال ذرة خير خيرا ويا من يجزي بمثقال ذرة شر شرا أجر النعمان عبدك من النار وما يقرب منها من السوء وأدخله في سعة رحمتك. يعني هغه څوک چې د مثقال ذره خیر د خیر جزا ورکوي او هغه څوک چې د مثقال ذره شر د شر جزا ورکوي ستا بنده نعمان د اور څخه خلاص که او د هغه بدوی څخه یې وساته چې و اور ته نږدې کوي او ستا په پراخ رحمت کې داخل که. یزید ابن الکمید رحمه الله وایي ولاړ د سهار اذان مې وکړي امام ابو حنیفه لا ولاړ دی او څراغ لګېږي. نو ما غوښته چې هغه څراغ راواخلم. ابو حنیفه راته وویل څراغ وړې؟ ما ویل هو د سهار اذان مې وکړي. امام ابو حنیفه رحمه الله پوه سو چې شپه تېره سوې ده. نو یې یزید ته وویل دغه حال چې تا ولیدی پټ یې وساته یعنې و خلقو ته زما د لمانځه په باره کې خبرې مه کوه. وایي امام صاحب کښېنستی اوس خو د سهار اذان سوی دی نو کښېنستی څو اقامت مې وکړي او هغه د ماخوستن په اوداسه یې زموږ سره د سهار لمونځ ادا کړي. امام اعظم رحمه الله په علم عبادت او خشوع کې د دغه درجې خاوند. امام صاحب پر داسې کار حریص و چې نن ورځ اکثرو خلکو پرې ایښی دي. هغه ده کم وخت چې به لمانځه ته تلي هغه تر ټولو ښه او ګران قیمته کالي یې اغوستل عطر او خوشبویي به یې استعمالول ژره به یې ږمنځول ځان به جمیل او مزین کړي. یو چا ورته وویل یا ابا حنیفه دغه کالي چې ته اغوندې خلک یې هغه وخت اغوندي چې پاچا او حاکم ته ورځي او یا په یوه لوی مجلس کې ګډون کوي
امام ابو حنیفه رحمه الله چې موږ او خلقو ته ښوونه کوي ویل د الله عز وجل د پاره زینت کول تر دې ښه دي چې و خلقو ته زینت کوي. او د هغه طریفو قصو څخه چې د امام صاحب د بر الوالدین او اطاعت په باره کې روایتیږي هغه دا چې دی رحمه الله د خپل مور سره په ژوند او گزاره کولو کې د ډیرې پراخې سینې خاوند و. یوه ورځ یې مور پر یوه شي قسم یاد کړي او بیا په هغه خپل قسم کې حانثه سوه، یعنی په قسم یې وفا ونه کړه. نو یې د خپل زوی امام ابو حنیفه رحمه الله څخه د هغه په باره کې فتوا وغوښتل. امام صاحب هم فتوا ورکړه، مګر دا د ده رحمه الله په فتوا نه وه قانع. نو ویل والله زه نه قانع کېږم مګر په هغه شي چې زرعه خیاط وایي. ورونو زرعه خیاط په کوپه کې یو صالح او واعظ سړی و خلقو ته نصیحتونه کول مګر فقیه نه و. اوس چې د امام اعظم رحمه الله مور و امام صاحب ته وویل چې زه ستا په فتوا نه یم قانع، د زرعه خیاط فتوا غواړم. نو امام صاحب هم مور را رهي کړه او زرعه خیاط یې راوستل. ښځې د زرعه څخه د هغه خپل قسم په باره کې پوښتنه وکړه. زرعه په تعجب کې سو، ویل ستا سره د کوفې فقیه در سره دی، ته زما څخه فتوا غواړې؟ زه څنګه فتوا درکم؟ امام ابو حنیفه رحمه الله و زرعته قرار په غوږ کې هغه فتوا ور وښوده چې دغسې فتوا ورکړه. زرعه هم هغه حکم ورته بیان کړي. د امام صاحب مور راضي او قانع سوه او امام صاحب بیرته کور ته راوسته او دی رحمه الله په دې ډېر خوشحاله و چې مور یې راضي کړه. ورونو په دغه قصه کې دوه شیه پراته دي. یو دا چې د مور معاملات د خپل زوی سره که څه هم زوی یې لوی سي، د لوړې درجې او عظیم علم خاوند سي، خو مور بیا هم د هغه کوچنیوالي په سترګه ورته ګوري، هغسې معامله ورسره کوي لکه چې کوچنی هلک وي. وایي د کور پیر چاته نه معلومیږي. او دوهمه خبره دا ده چې پر دغه لوی ځوان عالم او فاضل زوی دا لازمه ده چې بیا هم د مور زړه وساتي. امام ابو حنیفه رحمه الله دغه حق موږ ته راښیي. که څه هم د ده مور د ده علم لږ وباله، د ده رحمه الله په حکم یې قناعت نه کاوه، خو بیا هم دا کار نه پر ده دروند سو او نه ناراضه سو، بلکې د مور رضایت یې غوښتی او د دې په باره کې وفاداره پاتو. ورونو امام ابو حنیفه رحمه الله یوازې دا نه چې د مور په باره کې وفاداره او حق پیژندونکی و، بلکې د هر چا حقوق یې پیژندل او په وفا کې ثابت قدمه و. محترم ورونو پاته بیان به په راتلونکي کې درته واورو ان شاء الله تعالی. وما توفيقي إلا بالله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. بحر و د علم سمسور کړی جهانو، ستر امام ابو حنیفه ستوری د عرفانو، ستر امام ابو حنیفه ستوری د عرفانو. بحر و د علم تل یو د زهد لمرچاله پشیتن گذار، لاس کې د تقوا تو رولاړ په میدان و. ستر امام ابو حنیفه ستوری د عرفانو. بحر و د علم سمسور کړی جهانو، ستر امام ابو حنیفه ستوری د عرفانو، ستر امام ابو حنیفه ستوری د عرفانو. تعلیم الاسلام رادیو